تازه خو ډیر بد خبر، طالبانو د نیمروز ښار نیولی دی. طالبانو نن سهار د نیمروز ولایت پر مرکز زرنج ښار هم یرغلیز بریدونه کړي دي. د نیمروز له مرکز زرنج ښار نه تازه خپره شوي تصویرونه ښایي چې طالبانو د نیمروز ولایت مقام امني قمندانۍ او هوایي ډګر نیولی دی. خو ځایي اوسیدونکي وایي چې ښار لا په بشپړ ډول د طالبانو لاسته نه دی لوېدلی او ځای پر ځای جګړه روانه ده. طالبانو د نیمروز ولایت زندان هم مات کړی دی. په ویډیوګانو کې ښکارېږي چې بندیان له زندان نه د تیښتې په حال کې دي. بلخوا په ولسي جرګه کې د نیمروز ولایت د خلکو استازو پر حکومت غږ کړی چې د زرنج ښار د وضعیت د کابو کولو لپاره دغه ښار ته نور ځواکونه ولېږي. په زرنج ښار کې یو شمېر کورنۍ وایي چې د جګړې له ویرې غوښتل ایران ته واوړي، خو ایراني عسکرو له سپکاوي په ډک چلند سره د دوی مخه نیولې ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې ولسي خلکو ته به د سر او مال د زیان د اوښتو د مخنیوي په پار په ښارونو بریدونه ونه کړي. بلخوا طالبانو نن سهار د جوزجان ولایت پر مرکز شبرغان ښار هم جګړه پیل کړه او دغه ښار ته دننه شول. د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې ځایي سرچینې وایي چې طالبانو دغه ښار ته ننوتلي دي او د جوزجان ولایت امني قمندانۍ هم یو ځل ونیوله، خو افغان ځواکونه ډېر ژر وتوانېدل چې امني قمنداني له طالبانو بیرته ونیسي. د جوزجان د والي مرستیال عبدالقادر مالیه وایي چې اوس شبرغان ته له کابل څخه مرستندویه ځواکونه ورسېدلي، خو جګړه لا هم روانه ده. سرچینې وایي چې ولسي پاڅونوالو د جوزجان ولایت پر زندان د طالبانو برید شن کړی دی. د سرچینې په وینا طالبان د اندخوی تر بندره رسېدلي او دغلته یې د عبدالرشید دوستم ماڼۍ ته هم اور راچولی دی، خو د جنبش ویان دغه خبره رد کړې ده. ځینو خبریالانو ویلي چې په شبرغان کې خلکو 2 پاکستانیان نیولي او اور یې وراچولی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.